دا شانتا د ګوتو نه ایستل د ټکونو ګورې دا عام معمول کې موږ او تاسې معمول دی هر سړی چې کښېني ستوماني وباسي داسې زور ورکړي ټقاتې وباسي روایاتو کې راځي چې د انسان د ګوتې نه یو ټک وځي نو د دې سره خود به خود یو شیطان پیدا کېږي اوس د دې علاج څه شی دی چې څنګه د ګوتې نه ټک وباسي نو ووایه الله اکبر دا الله اکبر سره ستا د ګوتو د ټک نه پیدا شوی شیطان واپس مردار شي که نه د ګوتې نه ټکونه ویستل او شیطان ته پیدا شي او تا الله اکبر ونه وایې دا شیطان چې څومره خلک ګمراه کوي د شیطان خو دغه وخت کې دا مرګ راشي یعنې بیا خو تر قیامته دی ژوندی وي چې څومره وخت پورې دا شیطان خلق گمراه کوي دا کم انسان چې د ګوتې نه ټک ایستلی دی دا انسان په ګناه کې شریک ځکه بنیاد د شیطان د ګوتو ټکون نه پیدا شوی دا زموږ استاسي په معمول کې دا ګناه هم نه ګڼو خبرم ترې نه یو چې سار نه ماښام پورې موږ د لاس او د خپو نه څومره ټکونه ایستلي بیا د هغې موافق موږ الله اکبر ویلي که مو نه دي ویلي زمونږ د لاس د ټقاري او د ګوتو د ټقاري د وجې نه څومره شیاطین پیدا شو څومره خلک یې ګمراه کړه خلکو ګمراهۍ ګناه واپس د دغه انسان په غاړه باندې پرتی نو دې نه اشد ځان وساتئ اجتناب دې کوئ د ګوتو د لاس ټکونه مو وباسئ دا څه زیاتېږي نه او نه دې کې څه خوند شته دی